السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. نن یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره درته راغلم. څنګه کولی شو په فیسبوک کې د فرینډ ریکویسټ په ځای باندې د فالو اپشن راولو. مخکې له دې چې ویډیو وګورو، زما چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. په دې باندې ستاسو هېڅ هم نه کمیږي، د مهربانۍ له مخې. نو لومړی ځو فیسبوک ته. فیسبوک خلاصوو، خپل پروفایل ګورو چې زموږ په فیسبوک کې فرینډ اپشن فالو ده یا د فالو. نو هغه چېرته ګورو؟ زه خپل پروفایل ته دغه درې ټکو باندې کلیک کوم. د سټوري په څنګ کې ویو از ووهو. نو زموږ پروفایل په بل موبایل کې داسې ښکاري، یعنې اډ فرینډ، فالو اپشن پکې نه ده فعال. بېرته شاته کېږو، زه سیټینګ ته ځو. وروسته دلته د پرایوسي سیټینګ ووهو، دې ځای باندې کلیک وکړو. دلته راځو هو کن سینډ می فرینډ ریکویسټ. څوک کولی شي موږ ته د ملګرتیا بلنه راولېږي. نو هلته ایوری ون، یعنې هر څوک کولی شي موږ ته ملګري، هغه به فرینډ افرینډ کړي، یعنې د ملګرو پرته نور ټول خلک تاسې تعقیبولی یا څارلی شي، یا د فالو اپشن هغو ته فالو کړي. بېرته راشاته کېږو، پبلیک پوسټ ته ځو. پبلیک پوسټ کې دا ټول پبلیک کوو، لکه دا ما په موبایل کې چې ما په فیسبوک کې شته. بېرته شاته کېږو، خپل پروفایل ګورو، ویو از. نو ملګرو نه د فالو اپشن فعال شو.